واخان د افغانستان دپاره د سر حیثیت لري. ملا یعقوب وایي واخان د افغانستان د سر حیثیت لري، تر څو چې زموږ سرونه ژوندي وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. دا چې نور یې څه ویلي له خپلې خولې یې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. څه وخت مخکې د واخان په رابطه څه خبرې په ټولنیزو رسنیو کې ایستودوري کېدلې. زه دا وایم، فقط دا یوه جمله وایم چې افغانستان چې واخان چې دی، واخان د افغانستان دپاره د سر حیثیت لري. تر څو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. پر ټولو هیوادونو باندې غږ کوو چې سرتاسري امنیت راغلی دی، زمینه مساعده ده. راسئ د افغانانو سره همکاري وکړئ، پروژې په کار واچوئ، د معادنو په استخراج کې د قانوني او اصولي لارې راشه درشه او پرمختګ وکړئ. زموږ دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي او موږ د هیواد بیا رغونې او بیا ودانولو ته ژمن یو. موږ به ستاسو امنیت ساتو، هیڅ نوع مشکل به تاسو ته نه پیښیږي. د مثال په ډول که د ټاپي پروژه ده، غوښتنه مو دا ده چې دا ژر تر ژره پیل شي. موږ د امنیت له نګاه مکمل ډاډ و ټولو اړخونو ته ورکوو. که خط آهن دی، که کاسازر دی، که مس عینک دی، که نورې داسې ملي پروژې دي، ټول دې په ډاډمن زړه او په اطمینان سره خپل پروژې پیل کړي، کارونو ته دې دوام ورکړي، د امنیت په سلسله کې دې مطمئن واوسیږي. موږ به انشاءالله تعالی په سر او مال شپه او ورځ د هیواد د هرې ګټې څخه دفاع کوو او د دې هیواد د پرمختګ دپاره به انشاءالله. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب